ته ورشه بهر وګوره که ولس یو که پولیس او زما تپوس کوي نو ورته وایي چې هغه کور نشته بنګال ته تللی د علم نجوم بیخ ویستوله. ډېډي دومره ناروا زم نشم ویلی پولیس والي خو اکثر د یو په بدل کې بل بوزي مونږ پې څه له بې ځایه نش پاتې کې. ای نره ستاسو دا فیصله زما په خیال چې نه کېږي زم چې زه یې وګورم. وی مور د نظر شه داسې به ښیي ګوره چې یو بلا بلې بلا ته مخامخ شي یو خو به پکې کمه شي که نه ورشه زه پټېږم ما ورته ښکاره نه کړي. بابی ته چې اوده وې اوده نه ومه ستا په انتظار و چې ته د ریکارډینګ نه راشې چې تود او ګرم هرکلی درته ووایي. بابی زه ستړی یم او ته راته دماغ کوې او ته خولې واګې ودې راکاږې ګنې ګما درته خوله پرانیسته که نه ته پټېدو ځای به په ګوتو نه درځي پوه شوې که نه. ډېډي چا دروغ ویلي دي نه شینوارې لونګي نه. ډېډي ما ته وګوره هم تا ته خو ګورم پولیس والي نشته نشته نه سوچ پې وکړه ومې کو نو دا بهر څوک دا دې دا خوږه خور وه اوس یې د ریکارډینګ نه تشریف راوړه. ګردش خان لالا دا بابي پوی کا ما سره هیڅ بیسه ښکرونه اړاموي ګنې نو زه والا دا زاړه ښکرونه چې دي که نه بې وخته را ډېرې کم پوه شوې. ګزاره کوه بغیر ښکرو خو به داروندار ډېره بده ښکاري. نجومي ډېډي وایم ستا علم نجوم د دې دواړو هستو باره کې څه وایي چې د دې ستارې کم طرف ته روانې دي. هی خوارمسته بچې نور خو تاسو خوار یې خو هوا هم د خانانو ده. کاږه لرګي یې بار کې تړلی کېږي نه اور ته اچولی نشم او بغیر اوره نیغې. زما په ټول محفل سلام دی او دا مې کلام دی چې غلام د ټولو یم. مور بیبي دا خو به ډېره ګرانه شي پهلوانه شي. داسې کار دی که نه چې مور دې د خیره سره روټۍ او خوراک ته سم کار ویلی دی نو ډېره زر به ته نه پهلوانه جوړوي. اوس وایمه نواب صاحب یادومه کباب یادې کباب خو ته چې کله ماشوم وې که نه نو ستا کباب دومره خوښ و چې په دواړو لاسو به او چې د خیره سره کله لوی شوې که نه نو ځان له یې د خپلې نامې ایسه کړه عقلمیر کباب. بابا زما تخلص هغه خوراک والا کباب نه دی دا خو زما زړه د حالاتو بې دردۍ او ناترسۍ کباب کړي او زه هغه لمبه شوي او سوځېدلې کباب یم. او درېده وای بچې خدای دې نه کي دا څنګه خبرې کې الله دې د سوځېدو او لمبه کېدو نه وساته. وساته اوس په دې کور کې د خیره سره کوم ترې او چرګان هم وساته چې پتې ولګي. مور بیبي دا د پلار بابا د غوږونو د مشین دا بیټرۍ جوړې کمزوري شوي دي. زه ورته انګا ویم او دې بنګا وایي زه ورته کیسې کوم او دې راته پیښې کوي. پیسې کوي څه درله پیسې کوي ویم که په ښه به یې خرڅېږي که نه نو په والله چې ستا دا ټوله شاعري سره ستا خرڅوم. ودرېږه زه دا مشین ولټې کوم. ټیک کوله نه تاسو ته څه تکلیف دی ولې زه تاسو ته کوڼ ښکارم خو چې څه خبرې تاسو کړو د هغې جواب مې درکړو. یاره داستان ګله د دې نه خو چې ریټایر شوې نه وې نو ښه وه کم از کم دفتر ته خو بتلې راتلې دلته خو د شپه ورځ مونږ له مازغه خراب کړو لیونې دې کړو. یا ښځې ته وړاندې هم څه روغه نه وي مونږ دې غر کړو ړانده هم شو کاڼه هم شو او ته همغسې دا بس کې ډزبندي وکړې او زما کلام غور سره اورې. بابا که نواب صاحب مې د مور حق نه مني که نه نو بس مقدمه پې کوو کیس پې چلو. بلکل بچې زه در سره یم هسې هم ریټایر شوی یم ټوله ورځ او شپه به د عدالتونو مخې ته خوبونه کوم او د نواب زورور خان نه به تر روږو درخطا کړم. بابا ویم ستا مرسته هم ضروري ده خو ستا نه زیاته د مور رضامندي ضروري ده. بچې
ما د ټول عمر د مور په قدم باندې قدم ایښودی، اوس دې ته پکار دی چې زما په قدم باندې قدم ګوري نواب صاحب موږ سره ټول عمر زیاته کړې ده، اوس موږ له پکار دی چې موږ د نواب په لاسو کې کړې شو، په خپو کې زولنې شو، په مرۍ کې تیزندې شو. وای 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 خدای وکړه عقل مینه تاسو یا بچي زما بد رور بد مه یادوه، زه خور یم او هرې خور ته خپل بد رور د هر چا نه ښیي. یاره خو نو دې خبرې خو سمې ونه کړ بابا، ویم یو څو شعرونه مې تازه لیکلي دي نو وبې ویم دله ووایه. اوس یې خوند بیا یې مشین دی اوره واه 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 څنګه وخت شو ها؟ آو